السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تو سے صحتمندی او روغ ژوند دایم هیله ده. کامیاب او بریالي او سرلوړي اوسئ. امید ده چې د روژې مبارکه میاشت مو په خیر سره تېرېږي. درسونو کې خصوصا ما په درسونو کې یو څه وقفه وه، انشاءالله وقفه یې مانځل وړه. په تېرو درسونو کې که یود وي موږ د اووم ټولګي په کیمیا کې په مختلفو موضوعاتو بحث کړی و. نن ورځ به بړاس او تراکم یایو. دې نه مخکې موږ انبساط او انقباض په دې غږېدلي وو. دې په خاطر چې موضوع بېرته لږ ته یود شي یو ور بیا غږېږم. انبساط اووم ټولګي کې موږ تاسې یلی و. انبساط زده کوونکو داسې مو ووي چې د تودوخې په واسطه د یوې مادې حجم زیاتېدلو ته انبساط ویل کېږي. یعنې څومره چې تودوخه زیاتېږي په هماغه اندازه باید که چېرته باید نه شو ویلی که چېرته د مادې حجم هم زیات شو موږ ویلی شو چې دا دې ته انبساط ویلی کېږي. بیا مو بیلګې مو وښیلی چې فرض مثال که موږ تاسې یو تاشت روخلو. دا تاشت ده. په دې تاشت کې موږ ګرمې اوبه وچو. ګرمې اوبه تودې شوې اوبه. په دې ګرمو اوبو کې موږ یو بوتل روخلو. فرض مثال یو بوتل روخلو. دې بوتل په سر که چېرته موږ یوه پوکڼۍ وتړو بسته کړو. پوکڼۍ مو بسته کړه. دا بوتل شیشه‌ایي ده. په دې ګرمو اوبو کې مو کېښوه. وروسته د پوکڼۍ ورو ورو حجم اضافه کېږي. پوکڼۍ به لویه شي زیاته وشي. هدف مې څه وي د شکل نه د ګیلاس په داخل کې چې د هوا کوم مالیکولونه دي د ګرمو اوبو په مرسته دې مالیکولونو حجم اضافه کېږي. دې حجم اضافه کېدل د دې سبب کېږي چې د پوکڼۍ لویه شي یا ستره شي. موږ ځکه ویلی شو چې انبساط د تودوخې په واسطه د جسمونو حجم زیاتېدلو ته انبساط ویل کېږي. یا مې یوه بله بېلګه ویلې وه چې که چېرته تاسې ما سره دغه د برق مټې ستنې ومنئ. که چېرته دا ستنونه د کوم پروته میزونه چې هغه چې دي تورونه دا داسې په ځوړند حالت سره وي. داسې اوکسو تودوخې په مرسته دغه مزي کور ته کوړی شوی وي. حجم یې ډېر شوی وي. په ژمي کې دغه مزي وکسئ دا به داسې کلک وي. ته به وایې چې که د ناټ بولټ په واسطه یې کلک کړي دي. نو موږ هدف داسې دی چې انبساط باید زده کړو. د تودوخې په زیاتېدو سره که چېرته د جسمونو حجم زیات شو دې ته انبساط ویلی کېږي. او تراکم د دې برعکس دی. او بخی انقباض. انقباض د کوونکو د ته ویلی کېږي د تودوخې په کمېدو سره د جسمونو حجم کمېدلو ته انقباض ویل کېږي. یعنی مطلب داسې ده چې یو ګیلاس مو شیشه‌ایي ګیلاس په ګرمو اوبو کې مو کېښوه. پوکڼۍ مو په وتړله. پوکڼۍ ډاډه شوه. حجم اضافه شو. دا ګیلاس روغلی. دا ګیلاس ګرمو اوبو نه یې لرې کړئ چې دا مالیکولونه یې سوړه شي. بېرته به د پوکڼۍ بیا ټوله شي کوچنۍ وشي. یا لکه په ژمي کې د برق لینونه که وکسو دا به هم څه ډول وي. دا به هم کلکېږي. حجم به کمیږي. لنډه ده چې
د تودوخې په کمولو سره یا د تودوخې په کمېدو سره د جسمونو حجم کمیدل یا جسمونه کوچنی کېدل عبارت له څه شي څخه دي؟ انقباض څخه دي. خیر اوسه. خو نن ورځ موږ تاسې هر څوک بړاس او تراکم ته بړاس او تراکم اده په خاطر چې په بړاس نه ښه پوه شئ یوه بېلګه فهم کې نیسو. دا یو لوښی ده. په دې لوښي کې د اوبو مالیکولونه فرض مثال موجود دي. دې ته زه تودوخه ورکوم، حرارت ورکوو، ګرموو یې، په اور نه یې پوسه کېږد. د تودوخه د دې سبب کېږي چې د اوبو مالیکولونو ترمنځ فاصله ډیره کړي. کله چې فاصله ډیره شوه نو په دې نتیجه کې دا معنا لري چې د ذراتو ترمنځ قوه کمزوري شو. دغه د قوې کمزوري کېدل او د فاصلې زیاتېدل د دې سبب کېږي چې دغه د اوبو مالیکولونه یا ذرات چې دي دا په بړاس بدل شو. دې ته چې ویلی کېږي بړاس ویلی کېږي. په حقیقت کې یا که تاسې نه پوهېږئ کله چې یو دیګ بخار راخوستلی شي موږ شپېلک ورته وایو. د دې په خاطر چې یوه دیګ بخار نه د هوا خارجه شي هغه هوا ته تاسې لاس ونیسئ هغه هوا لاس ونیسئ وروسته بیا د خپل لاس وکسئ دا به نوجن شوی وي. خپله بړسات دی بړاس. که چېرته یوه ماده د تودوخې په واسطه د مایع حالت نه په بړاس حالت بدلی شي دې ته د بړاس عملیه ویلی کېږي. د بړاس عملیه مونږ یا داسې وایو چې که چېرته په اوبو یا په کومه بله ماده وارده شوي قوه ګوره زه چې ښیم وارده شوي قوه څه شي وارده شوي قوه که مونږ تاسې وکړو دا یو لوښی فرض کړئ لوښی که چېرته په سطحي مالیکولونو نه وارده شوي قوه د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوې په نسبت اضافه وي نو په نتیجه کې دغه کوم مالیکولونه چې دي مالیکولونه د مایع له سطحې څخه بیلیږي او هوا ته پورته کېږي. یو بیا تکرارو بړاس چې کله وایو که چېرته په سطحي مالیکولونو دا سطحي مالیکولونه دي فرض مثال که چېرته په سطحي مالیکولونو نه مونږ دومره قوه یا فورس وارد کو دومره قوه وارده کو چې دا قوه خو د جامداتو د ذراتو په منځ کې مې یوه قوه عمل کوي. ګورئ خو زه یوه دومره قوه واردوم دومره قوه د اکشن فورس د زه چې کومه قوه واردوم دغه قوه باید د ذراتو په منځ کې د قوې په نسبت زیاته شي. کله چې د وارده قوه د ذراتو په نسبت یا د ذراتو ترمنځ چې کومه قوه عمل کوي د قوې په نسبت کې اضافه شي نو په نتیجه کې به د مالیکولونه یو د قوه به کمزوري شي مالیکولونه یو بل نه لرې کېږي دا به مایع سطحې نه بیل شي بالاخره دا به هوا ته پورته شي. دې عملیې ته ویلی کېږي چې بړاس. یا که هېڅ نه پوهېږئ په یوه لوښي کې اوبه روښلو اوبه دې لوښي ته مونږ تودوخه ورکوو. کله مو چې تودوخه ورکړه د همدې تودوخې په مرسته د لوښي نه بعضې مالیکولونه هوا ته پورته کېږي یعنې په بړاس بدلیږي.
د دې تودوخې په واسطه چې کوم مالیکولونه د اوبو یا کومې بلې مایع مادې مالیکولونه یا ذرات چې هوا ته د بړاس په شکل سره پورته کېږي دې ته زده کوونکو بړاس ویلی کېږي. تودوخه په یو منبع ګلاس کېږي داسې ګلاس چې تودوخه په مقابل کې مقاومت ولري. کله چې تودوخه ویر کړه هغې نه وروسته یو څه دقیقې وروسته به تاسې خپله وکسئ چې بړاسات پورته کېږي او د تودوخې په مختلفو درجو کې د یا داسې ویلی شو چې تودوخې په ټولو درجو کې د بړاس عملیه ممکنه ده یا امکان لري. ارسم تراکم ته بړاس عملیه د تراکم د عملیې معکوسه ده. لکه څرګند یوه لوښي کې مو اوبه اچولې دي تودوخه میر که په بړاس بدلیږي د فشار تودوخې یا کوم بل عامل په واسطه دا بړاسات راټولوم فرض مثال فشار په زیاتوم کله مې چې فشار په زیات کړ دا بړاسات څه دي چې هوا ته پورته کېدل دې بړاساتونه به زده کوونکي چې جوړ شي دا بړاساتونه به اوبه جوړې شي دا بړاسات بیرته په څه شي بدلیږي اوبه دغه اوبه مې راخوستې دا اوبه مې په یخچال کې کېښوي یخچال کېښوي. ګوره اوس په دغه ځای کې که موږ وکړو بړاسات مو راخوستل په اوبو مو بدل کړل تودوخه کمه شوه که نه په یخچال کې خو یا تودوخه کمه وي دغه اوبه مو په یخچال کې کېښوي په یخو بدل شو دې عملیې ته تراکم ویلی کېږي. یعنې موږ کولی شو چې د اوبو بړاس شوي مالیکولونه په اوبو بدل کړو او دا اوبه که چېرته په یخچال کې کېږدو دا به بیرته بیا په یخ بدل شي. نو هدف داسې دی چې تراکم اصلا د تراکم عملیه د بړاس عملیه د بړاس عملیه د تودوخې په زیاتېدو سره اجرا کېږي او تراکم د تودوخې په کمېدو سره اجرا کېږي. ځکه که یخچال وکړو په یخچال کې خو تودوخه کمیږي سړښت زیاتېږي که وکړو او که چېرته مو د ګیلاس یا لوښی په تودوخه ایلي وي داسې کې تودوخه اضافه کېږي په بړاس عملیه کې حجم زیاتېږي او په تراکم عملیه کې حجم کمیږي. دا و بړاس او تراکم عملیه چې تاسې په مخکې ما عرض کړل او موږ بحث پرې وکړو. اصلا هدف داسې دی چې بړاس د اوبو مالیکولونه د تودوخې په واسطه د دوی ترمنځ قوه کمزوري کېږي د قوې کمزوري کېدل د دې سبب کېږي چې مالیکولونه د اوبو سطحې نه بیله شي او هوا ته پورته شي او تراکم بیا د بړاس معکوس عملیه ده. بړاسات په مایع بدلیږي مایع په جامد بدلیږي یعنی بړاسات روخلو بړاس مو په څه شي بدل کړو په مایع مو بدل کړو مایع مو بدل کړل په جامد یا په کلکو شیانو دې ته کوم عملیه ویلی کېږي دې ته تراکم ویلی کېږي. قاعدې برعکس بیرته جامدات ته تودوخه ویر کړو په مایع بدل کړو مایع ته که بیا تودوخه ویر کړو په بړاس بدل کړو دا عملیه به د بړاس عملیه وي. زده کوونکو نن ورځې موږ درس همدومره کفایت کوي. تاسې صحتمندي او روح صحت زموږ هیله ده. کامیاب و بریالي او سرلوړ اوسئ. مننه.